کابل ته د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني تګ حتمي شو. یوې موثقې سرچینې په دې اړه وویل چې د اسلامي امارت مشرتابه د غړو سره د ډاکټر غني د راتګ په اړه مفصلې خبرې شوې دي او د کوچني اختر وروسته به هغه له اماراتو کابل ته ستنیږي. سرچینې وویل چې ډاکټر غني په افغانستان کې د یو قوي او منسجم نظام د جوړولو په موخه راګرځي. ډاکټر غني ته یوې بلې موثقې سرچینې ویلي دي چې د افغانانو د اړتیا او نړیوالو مرستو د جلبولو په موخه ډاکټر غني خپل هیواد ته راستنیږي او غواړي چې د یو ښه سیستم د لارې په ټپه ولاړ اقتصادي سرخونه بیا چالان کړي ترڅو افغانانو ته خپل هیواد کې د کاروبار زمینه برابره شي. دغه سرچینې وویل چې ډاکټر غني د افغان ولس محرومیت نه غواړي بلکې هیله لري چې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي او د افغان زیربنایي زیرمو څخه افغانستان ته ګټه ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې راتګ ته څومره خوشبین یاست؟ نظریات مو راسره په دې هکله په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.